ساينس د قرآن په رڼا کې داسې معلومات چې شاید تاسو چیرته نه وي لوستلي. ساینسي رازونه رښتیا څه دي؟ نړۍ کشف کړئ. نړۍ له موږ سره وڅارئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو دوستانو، حضرت عمران بن حسن رضی الله تعالی عنہ یو روایت را نقل کړای چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې د حضرت آدم علیه السلام د پیدایښت نه را په دې خوا تر قیامته پورې له دجال څخه لویه فتنه بله نشته. د نړۍ ټول لوی مذاهب د یو مسیحا په انتظار دي چې په آخره زمانه کې به راځي. د یهودانو دا دعوا ده چې په آخره زمانه کې به زمونږ بادشاه راځي چې زمونږ له لاسه ورکړل شوی سلطنت به یو ځل بیا قایموي او له هغې نه وروسته به یهودان په ټوله نړۍ پاچاهي کوي. یهودانو او عیسویانو د خپل مسیحا د راتګ نه مخکې خپلې تیاری جاري ساتلی دي او د نړۍ داسې کوم ځای نه دی موجود چیرته چې د خپلو د جعلي چالونو په اساس د خلکو ذهنونه کابو کړي نه وي. نن سبا فلمونه، تلویزیون او اوس د انټرنیټ په اساس د خلکو په ذهنونو کې ډول ډول شیطانی مواد فیډ کوي. د فلمونو او کارټون په اساس داسې مناظر وړاندې کوي چې د خلکو شعور یې په اسانۍ سره منلای شي او په راتلونکي کې د دوی د سوچ کابو کول ورته اسانه وي. د دې لپاره دوی خاص اشارې یا نښې استعمالوي چې تاسو به په ډیرو هالیووډ یا کارټوني فلمونو کې لیدلی وي. د دې لپاره چې نن موږ د یو داسې کارټون په باره کې خبرې کوو د کوم نوم چې آیپیډ گو 2 ریلیز کړی دی. دا یو لنډ انیمیټډ فلم دی کوم چې د یو کاناډایي لنډ فلم پروډیوسر او ډایرکټر جوړ کړی دی چې لایس د فیبرو نومیږي. په لیدلو کې خو دا د یو عام کارټون په شکل ښکاري، لیکن په دې کې داسې پیغامونه لیدل کیږي چې تاسې به په یو هالیووډ فلم یا کارټون کې نه وي لیدلی. د دې فلم په هر تصویر کې یو داستان پروت دی او په دې کې یوه سترګه لیدل کیږي چې په هر څه باندې کنټرول لري. په دې فلم کې مختلف پیغامونه د اشارو په اساس لیدل کیږي. دا د دې لپاره چې د جعلي تنظیمونه تل خپل پیغامونه د اشارو او علاماتو په اساس وړاندې کوي او دا خلک هیڅ کله خپلې اصلي څیرې نه غواړي چې څوک یې وویني. د دې لپاره هر وخت په اشارو خپل پیغامونه وړاندې کوي. د ډیرو خلکو فکر دا دی چې دا خلک د راتلونکي په باره کې وړاندوینې یا پیشنګویانې کوي، لکه څه ډول چې په سیمسن کارټون کې ټولې هغه وړاندوینې چې په راتلونکي وخت کې به کیږي د هغې وخت په راتلو سره ټولې رښتیا ثابتې شوي دي. لیکن لیدونکو دا کومې وړاندوینې نه دي بلکې دا ټول د مایند پروګرامینګ برخه ده په کومو باندې چې دا خلک له کلونو کار کوي. دا خلک په منظم ډول د راتلونکي په باره کې د حالاتو په اساس د راتلونکي لپاره یو داسې پلان جوړوي چې په خپل پلان کې راتلونکی وخت او زمان هم شاملوي. لکه نن سبا نړۍ چې د کرونا په وبا کې لویدلې ده. لومړی په 1992 میلادي کال کې د سیمسن کارټون په یوه برخه کې لیدل شوی وه او بیا په 2014 کال کې د هالیووډ یو فلم چې د کانټیجن په نامه یادیږي لیدل کیږي چې څه ډول یوه وبا به په نړۍ راځي چې ډیره تباهي به جوړه کړي. دا ټول یو ښه فکر شوی پلان دلته شتون لري چې د وخت په راتلو سره پکې په هغه ډول کامیاب شي څه ډول چې کلونه مخکې پلان جوړ کړی وو. د راتلونکي وخت د پلان ګذارۍ لپاره واحد مقصد دا وي چې دا پیغامونه خلک په فلمونو او کارټون کې ګوري، بیا چې هغه د وخت په راتلو سره پوره کیږي نو خلک فوراً په دې باندې یقین کوي او د هغوی د جعلي پلانونو ته د رښتیا پیشنګویانو د نوم په ورکولو سره د الله جل جلاله په ذات باندې اعتبار پرېږدي او همدې خلکو ته د سین او اولیاو درجه ورکوي. لیکن د غیب علم حقیقت دا دی چې د واحد الله جل جلاله سره دی او د راتلونکي په باره کې الله جل جلاله تر ټولو ښه پوهیږي. د دې عمل د ترسره کولو واحد مقصد دا دی چې د جعلي طاقتونه د یو کامیاب پلان سره د خلکو مایند پروګرامینګ کوي چې ډیر شمیر خلک
د الله جل جلاله له ذات څخه په انکار کولو سره د هغوی دروغجن خدایي ومني او د دې مقصد لپاره آیپیډ ګوډ 2 هم ریلیز کړی دی چې په بشپړ ډول د شیطاني کلیپونو څخه ډک دی، کوم چې د خفیه پیغامونو څخه مالامال دی چې په دې کې د هغوی بادشاه یعنی دجال د راوتلو نه مخکې مکمل پلان ښودل شوی دی او دا هم چې د نړۍ موجوده نظامونه به ختم شي، د خپل نوي دجالي مذهب نظام قیموي. نو د دې خفیه پیغامونو په طرف زه لومړی د دې فلم د نوم په باره کې یو څو خبرې کوم. په تاسو کې به ځینو لیدونکو په کوچنیوالي کې یوه کیسه اورېدلې وي د کوم نوم چې د پیټ ګوټ و. دا د ماشومانو لپاره یوه مختصره کیسه ده کومې چې هغه وخت شهرت حاصل کړ چې جارج بوش د امریکا ولسمشر دا په یو مکتب کې د زده کوونکو په مخ کې لوستله او ماشومانو ته یې اوروله. تاسو به دا فکر کوئ چې د امریکا ولسمشر د دې کیسې سره څه خپلوي لري، نو لیدونکو تاسو به دا یو اتفاق وبولئ، لیکن دا یو حقیقت دی او همدا یو تصمیم شوی پلان دی. کله چې جارج بوش د ماشومانو ته دا کیسه اوروله، دا د 2000 کال د سپتمبر د میاشتې 19مه ورځ وه. د کیسې د اوریدلو په صورت کې د امریکا ولسمشر ته یو څوک راځي او په وخت کې ورته اطلاع ورکوي چې د نیویارک په ورلد ټریډ سنټر باندې حمله شوې ده، لیکن ولسمشر د دې خبرې په اوریدو سره بیا هم هغه کیسه جاری کړه او په 2 دقیقو کې مکمله ولوستله. او بل حیرانونکی اتفاق چې دا فلم یعنی آیپیډ ګوډ 2 هم 2 دقیقې ریلیز شوی دی. د ولسمشر یوه بله مهمه خبره او هغه دا چې په همغه کلاس روم کې د امریکا ولسمشر هغه کیسه اوروله. هلته موجودو ښوونکو خپلو شاګردانو ته دا 15 الفاظ وروښودل چې هغه په لوړ اواز سره تکرار کړئ چې په هغې کیسه کې موجود دي. هغه الفاظ دا وو: کیټ، هیټ، پلین، سټیل اینڈ ماست. کله چې ماشومانو دا الفاظ په لوړ اواز وویل نو د هغوی په ذهن کې دا خبره ننوتله: A catching plane must collide with steel. او په حقیقت کې هم داسې وشول چې یوه الوتکه واقعي له سټیل څخه جوړه شوې وه او د نړۍ تر ټولو لوړترین عمارتونو سره ټکر شوه. د آیپیډ ګوډ 2 په شروع کې یوه وزه لیدل کیږي چې د لرګیو په یوه صندوق کې بنده شوې ده چې له هغې څخه د خلاصېدلو کوښښونه کوي او د هغې په ټنډه باندې د یو بارکوډ علامه لګېدلې ده چې د 666 نشان دی چې د دې بارکوډ په واسطه هغه د خپل مالک په کنټرول کې ده. په دې برخه کې لیدل کیږي چې څه ډول به په راتلونکي کې هر انسان به د یو بارکوډ په واسطه کنټرولیږي. د 666 نښان یعنی مارک آف د بیست یادونه د انجیل په کتاب کې هم بیان شوې ده چې په آخره زمانه کې به له سمندر څخه یو ځناور راوځي چې د هغې نوم مارک آف د بیست یا 666 د عادت په ظاهرولو سره د دې بیانونو په مطابق مارک آف د بیست په نړۍ باندې حکمرانی کوي او له انسانانو سره او په هر څه باندې به دا هر څه د یو بارکوډ په واسطه د یو علیحده نمبر په لیکلو سره یې څنګه اخیستنه او خرڅلاو وکړي او په خپل اختیار کې وساتي. دا وزه دلته هپنټایز لیدل کیږي څه ډول چې د هغې په بندي کولو سره په هغې باندې مارک اف د بیست ټپه لګېدلې ده. که د ویډیو په لومړیو کې وګورو نو د دې وزې سترګې د ساعت په چپې خوا باندې ګرځي چې د نیګیټیویزم یعنی منفیات څخه مراد تباهي او د انساني زوال علامه ده. د دې فلم دا نکته ډیره مهمه ده ځکه چې د نیګیټیویزم یو مطلب که چیرته مو په ډکشنرۍ کې سرچ کړه نو معنا یې د مذهب څخه د انکار کولو په معنا دی. او دوهمه خبره چې د دې وزې په باره کې مهمه ده هغه دا ده چې د متی په انجیل کې داسې ویل شوي دي چې په آخره زمانه کې به یو شخصیت راځي چې هغه ته به بادشاهي ورکول کیږي او له هغه سره به مقدسې فرشتې ورسره وي نو هغه به په خپل عالي تخت باندې ناست وي نو د نړۍ ټول قومونه به د هغه په مخ کې راغونډ شي نو هغه به دا ټول 2 ځایه تقسیم کړي لکه څه ډول چې شپون پسونه له وزو
څخه جلا کوي. هغه به پسونه په خپل ښي لاس او وزې به په خپل چپ لاس کې ځای پر ځای کړي. بیا به بادشاه خپل ښي خواته ووایي چې راشئ تاسو زما بادشاهي قبوله کړه او اوس وخت راغلی چې تاسو به په دې نړۍ بادشاهي کوئ. او بیا به خپل چپ طرف ته ووایي چې زما له مخې نه لرې لاړ شئ، تاسو به له شیطان سره د جهنم په اور کې وسوځئ. اوس د دې ټولو خبرو څه مطلب؟ نو ملګرو دا خبره نوموړو د بایبل د دې آیت په رڼا کې د دجال له راوتلو سره تړلې ده چې کله دجال راشي نو د ده حکومت به له یروشلم یعنی اسرائیلو څخه کنټرولېږي او ټول یهودان به را یو ځای کړي او بیرته به په یروشلم کې آباد شي. او دا ټول د دې وزې په برخه کې لیدل کېږي کومې چې له قیامت څخه مخکې به د دجال زمانه وي چې د دوی په خلاف به ټول خلک بندیان کړي. لکه څه ډول چې په دې فلم کې یوه وزه بندي ده او په هغې باندې د یوې رڼا څریکې لګېدلې دي چې د دې په لیدلو سره دا وزه هپنټایز کېږي او دا د جعلي علامت یعنی آل سین آی یعنی هر څه لیدونکي سترګه. د دې معنا دا ده چې په هر چا باندې د دجال نظر دی او ټول خلک به د ده غلامان کیږي. په کوم صندوق کې چې وزه بنده ده په دې صندوق د تبشیر په واسطه یو عکس جوړ شوی دی په کوم کې چې یو پولیس یو سپای له مرۍ څخه نیولی. دا عکس موږ ته دا راښایي چې څه ډول ټول غلامان د قانون نافذ کولو والا ادارې به یې یو ځای راټول کړي چیرته به چې هغه بندي وي. لکه څه ډول چې په دې برخه کې لیدل کېږي چې دا وزه په یوه کیمپ کې بندي ده. بالکل په همداسې ډول یو کیمپ په امریکا کې موجود دی کوم ته چې د فیما کیمپ ویل کیږي چې د دې لپاره جوړ شوی دی چې کله په امریکا باندې کوم آفت راشي نو هغه وخت به ټول خلک کیمپونو ته یوړل شي. په دې فلم کې د دې تصویر مقصد همدا دی چې کله دجال راشي نو ټول خلک به د فیما په کیمپ کې را یوځای کیږي یعنی دا ټولې وزې به غلامان وي چې په دې کیمپونو کې به راټولیږي. کله دې نه لږ وروسته لاړ شو دوه لاسونه لیدل کیږي. دا دواړه لاسونه د تارونو په واسطه د امریکا ولسمشر کنټرولوي. یقینا همدا دوه لاسونه د دجالي او شیطاني طاقتونو ښکاري چې د ټولې نړۍ نظام کنټرولوي. او که دا دوه لاسونه په غور سره وګورو په دې کې په یو لاس د ډالر نښه او په بل باندې د وینو نښه ده چې د دې دواړو معنا داسې په لاس راځي چې دا طاقتونه چې له چا نه غواړي کار واخلي اخیستلی شي که د پیسو په زور وي یا جبري وي. او ټولې پېژندل شوي څېرې د دې شیطاني تنظیمونو غلامان دي. او د وینې نښه دا هم ښکاره کوي چې د دې خلکو لاسونه همیشه په وینو باندې سره دي. څه ډول چې لاسونه حرکت کوي نو موږ او تاسو وینو چې د امریکا ولسمشر جارج بوش خپل ګډېدل شروع کړي یعنی جارج بوش د دې شیطاني طاقتونو د خلکو لپاره د غلام جوړېدلو په ډول انتخاب شوی و. د جارج بوش په سر باندې یوه خولۍ ده چې د ډي حروف ور باندې لیکلی شوی دی. له ډي څخه مراد ډیمي یا ډمپ دی چې معنا یې احمق دی. د بوش نانځکه له ټایلونو څخه په جوړ فرش باندې نڅیږي چې رنګ یې تور او سپین دی. دا دوه رنګونه د دې معنا ورکوي چې ښه والی بغیر له بدوالي څخه نامکمل دی چې د فریمنسن مشهوره علامه ده. په سکرین باندې راغلي تصویرونو ته که وګورو نو په فرش باندې د رڼا له امله یو ستوری جوړ شوی دی چې د هغې یوه برخه په دیوال لګېدلې او د نورو تصویرونو طرف ته اشاره کوي چې د انساني دماغو په څنګ کې یوه د نیوټن فارمولا هم لیکلې ده چې ترډ لا اف د موشن ده چې د دې مطابق د هر عمل برابر مګر مخالف رد عمل به کیږي چې له دې سره انساني دماغ هم لګېدلی دي چې په دوو برخو د آسماني برېښنا په واسطه جلا شوي دي او له هغې سره یو ډریګن هم ورسره دی یعنی د خلکو ذهنونه به په دوو برخو وویشل شي چې تر څو هغه د خپلې فیصلې کولو طاقت وبایلي او هغه څه چې دا شیطاني طاقتونه ورته وایي نو دا به همغه کارونه کوي. ملګرو دا فلم په بشماره شیطاني علامو باندې جوړ شوی دی کوم چې په یوه ویډیو کې د دې ویل مشکل کار دی. په دې باندې نورې ویډیوګانې هم اپلوډ کوو. دا د دې په خاطر چې ستاسو د پوهولو په اساس به ډیر خلک د شیطاني طاقتونو راتلونکي پلانونه او فتنو څخه به باخبره پاتې شو. د شیطان له دې فتنو څخه ځانونه وساتئ. انشاءالله په راتلونکي کې به خبره د همدې ځایه پیلوو. تر هغې مو الله مل شه.